د ګناهګارې مینې درده بې درمانه درده ولې مې نسې د زړګوټي له ګریوانه درده د ګناهګارې مینې درده بې درمانه درده ولې مې نسې د زړګوټي له ګریوانه درده وایه له ما سره دې ولې پنجې واچولې وایه له ما سره دې ولې پنجې واچولې رستمه درده زوروره پهلوانه درده او زه یو د للمې غاټول تږی د شبنم د دانو زه یو د للمې غاټول تږی د شبنم د دانو ګلی ګلی طوفان طوفان یې را روانه درده په نهنګانو مې د صبر بیړۍ مه اړوه په نهنګانو مې د صبر بیړۍ مه اړوه لږه ځواني په ځان کې راوله ناځوانه درده او ورسره روغه وکړه جوړه وکړه سوله وکړه ورسره روغه وکړه جوړه وکړه سوله وکړه د خپل میږي نارې دې واوره سلیمانه درده او په لانجمنه درده خوشې یا لانجمنه درده خوشې لانجې مه جوړوه یا لانجمنه درده خوشې لانجې مه جوړوه راځه چې روغه سره وکړو په اسانه درده او زما د ویښو ویښو شپو شاهده سپینه سپوږمۍ زما د ویښو ویښو شپو شاهده سپینه سپوږمۍ که ته یې نه منې راځه نو تر اسمانه درده او پستې نغمې به یې په چغو په غوغا واړوې پستې نغمې به یې په چغو په غوغا واړوې د خدای لپاره لاس په سر شه له کاروانه درده د خدای لپاره لاس په سر شه له کاروانه درده د استاد پیر محمد کاروان کلامو چې تاسو ته مې وړاندې کړ د مشرانو جرګې ټلویزیون درنو او معززو لیدونکو ستړي مه شئ یادافزار خپرونو ته ښه راغلاست الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ قدرمنو لیدونکو د دې اونۍ مو ډېره جالبه موضوع تاسو ته په نظر کې نیولې ده او دغه موضوع لپاره مو تکړه لیکوال او ژورنالیست راغوښتی دی موضوع مو ادبیات او پر ټولنه یې اغیزې دي خپرونې کې راسره میلمه لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پیوند دی پیوند صاحب ستړی مه شي یادافزار خپرونې ته بخیر راغلی ډېره زیاته مننه کورودان لیدونکو ته او څوک چې مخامخ دي او یادافزار خپرونه اوري هغو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو راکړه قربان مو شم ډېره مننه پیوند صاحب خپرونه به له دې ځای نه پیل کړو چې باید په دې باندې پوه شو موږ ولې ادبیات ولولو څه اړتیا ده ډېره زیاته مننه دا بحث که څه هم ډېر یو لوی بحث ده او په داسې لنډ او په تنګ وخت کې د دې بحث راغونډول ډېر سخت هم ده خو بیا هم یو لکه له دې ځایه پیل کوم چې هغه څوک چې په ادبیاتو برخه کې کار کوي او د ادبیاتو شاګردان دي لکه موږ ځان د دې کم احساسو چې موږ ادبیات په رښتیني ډول باندې خلکو ته نه دي پېژندلي اوس هم په ټولنه کې خلک فکر کوي چې ادبیات یعنی یوازې شعر یوازې سندرې یا یوازې یو ډېر داسې څه چې هغه ډېر بېمعنی شي حتی خپله د ادبیاتو د برخې محصلان او هغه کسان چې ادبیاتو برخه کې کار کوي استادان هغه کله کله په کتابونو کې لیکي ویل ادبیات یوازې د خوند اخیستلو لپاره دي چې یوازې ادبیات خوند سړی واخلي زه خپله له دې نظر سره له دې خبرې سره موافق نه یم چې ادبیات د یوازې په دومره وړه محدوده کې راټول کړو چې هغه ادبیات یوازې د خوند اخیستلو لپاره د ادبیاتو دغه د کار ساحه یا د ادبیاتو خپله د کاري برخه چې ده هغه ډېره پراخه او شیندلې ده په دې خاطر باندې خلکو ته د ادبیاتو محسوس او معلوم هغه نه معلومي کار او فعالیت او تاثیر نه معلوم حال داسې که فکر وکړو ادبیات په ټولو علومو کې ضرور دي او په ټولو برخو کې ادبیات اساس او بنسټ دی که موږ د ادبیات په صحیح معنا باندې وګورو مطالعه کو دې ته ځیر سو ادبیات په سیاسي تغییراتو کې اساسي نقش لري ادبیات په ټولنیزو بدلونونو کې اساسي نقش لري ادبیات په تاریخي هویتونو په ساتنه کې ادبیات د جغرافیوي حدونو په معلومولو کې ادبیات په نورو ټولو هغه بدلونونو کې او په غټ کار د ادبیاتو دا چې هغه ذهنیت سازي ده فکر جوړونه ده او ادبیات چې دي او ادبیات پوهنځي چې دي هغه د فکر جوړونې مرکزونه دي
نو په دې اساس باندې د ادبیاتو کار او د ادبیاتو ونډه او مسؤلیت چې د ډېر زیات موږ که لنډه ووایو چې د ادبیاتو ویل او لوستل هغه د فکر جوړونې دپاره دي او د ټولنې د سمون او د رغون لپاره دي. کور ودان ادبیات په ټولنې باندې څه اغېزه لري؟ ښه، مخکې مو ویل چې ادبیات فکر جوړوي او ادبیات ذهنونه جوړوي. د ادبیاتو کار له روان سره ده. موږ که په لویه کچه باندې د انسان جوړښت او د انسان خلقت دا راواخلو په دوه برخو تقسیم کړو. یو برخه ستا فزیکي وجود ته د انسان، لاس ته، سترګې دي، نور وجود برخې دي. نور علوم چې دي مثلا طب ده، انجینري ده، نور علوم چې دي څومره چې هغه په ساینس باندې ولاړ دي، ساینسي علوم دي، دا د انسان د فزیکي وجود په خدمت کې دي. کله دې په لاس درد کېږي ډاکټر ته ځي او طب د تا د لاس علاج کوي. انجینري د ستا دپاره د ښه ژوند او د دې نور سهولتونه برابروي. مثلا نور ساینسي علوم دي چې هغه تا ته نورې برخې، نور ژوند سهولتونه برابروي. یوازې ادبیات هغه د انسان له د یوې برخې سره کار لري چې هغه رواني او فکري برخه ده. یعنې که موږ ترازو راواخلو داسې وتلو چې یوه برخه کې دومره ډېر علوم کار کوي خو بله برخه کې یوازې ادبیات کار کوي. د ادبیاتو مسؤلیت تقریبا د ټولو علومو په نسبت باندې یعنې تقریبا ډېر زیات ده او د ټولو علوم مسؤلیت یو خوا، د ادبیاتو مسؤلیت بد خوا. دومره لوی مسؤلیت یوازې ادبیاتو ته ورلغاړي. د ادبیاتو اساس څه ده؟ د ادبیاتو ډېر کار څه ده له ټولنې او له خلکو له فکر سره ده. د خلکو کله چې د ټولنې فکر جوړي، مثلا ساحل صاحب په یو شعر کې د دنیا د آبادۍ دعوې دروغ دي چې تر څو د پښتنو کورونه وران دي. زموږ یو ملګري به دا خبره ډېره په هغه کې کوله، هغه به دا شعر بیت به بدلاو، ویل د دنیا د آبادۍ دعوې دروغ دي چې تر څو د پښتنو فکرونه وران دي. کله چې فکر نه یې جوړ، کله چې د یو ملت رواني حالت او فکر نه یې جوړ، ما دپاره خپله تعمیر جوړول، سړک جوړول، نور اساسات دا هغه نه دي. موږ څو ځلې سړکونه جوړ کړل، فکر مو نه و جوړ، بېرته مو وران کړل. موږ څو ځلې تعمیرونه جوړ کړل، فکر مو نه و جوړ، بېرته مو وران کړل. موږ څو ځلې اساسات بنسټونه د حکومت جوړ کړل، زموږ فکر نه و جوړ، بېرته مو وران کړل. وخت چې موږ جوړ هم کړو سبا بېرته ورانوو ځکه فکر مو نه جوړ. نو دې نه خو مخکې ښه دا ده چې موږ فکر جوړ کړو. د فکر جوړول د ادبیاتو کار ده، د ادبیاتو مسؤلیت ده او ادبیات دا کار کوي. لنډې که داسې لږ بحث ته لاړ شو، که وخت لرئ البته اجازه یې یو لنډ بحث مهرباني په لنډ کې راته موږ د جهاد په وخت کې مثلا له هغه نه راوروسته طالبانو په نظام کې او د ټولو نظامونو کې څومره جګړې چې دلته سوي دي، د ادبیاتو ونډه پکې بارزه او مهمه ده. د طالبانو یا د طالبي ترانو بحث، یا مثلا اوس موږ سولې دپاره کار کوو او د سولې دپاره شعرونه ویل کېږي یا د سولې دپاره لیکنې کېږي. یعنې د دې تاثیر له نورو ټولو خبرو ډېر زیات ده چې هغه موږ په عادي ژوند کې خبرې وکړو. د ادبیاتو تاثیر ځکه هم ډېر زیات ده چې ادبیات عاطفه او تخیل په دې کې نغښتي دي. هغه خبرې چې وچې کلکې موږ کوو، هغه نسبت هغو ته چې هغه کې ادبي ژبه ولري، هغه ډېر تاثیر کوي. د مثال په ډول باندې موږ یای خدای دې دا پیښې ورکې کړي، خو اوس دا کیسه راغلې، مثلا کابل کې یو پیښه کېږي، موږ یای په پیښه کې دومره کسان شهیدان شو. دا ډېره وچه کلکه خبره ده، ډېر تاثیر نه کوي. خو که موږ چېرته دا خبره په ادبي لحاظ کوو یا داسې یو چې کوس هغه کې عاطفه او نور احساس او تخیل ګډو، بیا یې چې نن په کابل کې یو اسماني ټکه راولوېده، 12 ګلانې ورژول. د دې تاثیر نسبت هغه ده چې موږ وچې کلکې خبرې کوو ډېر زیات. دلته د ادبیاتو ونډه، د ادبیاتو رول، د ادبیاتو ارزښت معلومیږي چې موږ باید له ادبیاتو په سم ډول باندې استفاده وکړو. کور ودان پیوند صاحب، په ټولنیزو بدلونونو کې د ادبیاتو ونډه څه ده؟ لکه څنګه چې په نورو برخو کې ادبیات ونډه لري، همدغسې د ادبیاتو غټ کار چې ده په ټولنیز بدلونونو کې هم ده. محرومیتونه چې موږ یو غټه طبقه د دې نه موږ ځورېږو، مثلا په ولسي شعر کې چې موږ ټپه لرو، فولکلور برخه کې، په ټپه کې ټول هغه محرومیتونه د ښځو او د هغې مظلومې طبقې چې هغه خپل غږ نشي اوچتولی، هغې ټول غږ چې دا ټول درد چې د ټپه ده. مثلا
یو ټپک کې مثلا یو ټپه مثال په توګه وړاندې کړو ول یار مې توپک زه یې ګولۍ یم په تورو غرو مې اړوي ورسره ځم. دا یا مثلا دې ته ورته نورې ټپې دي یا نور شعرونه دي چې هغه د محرومو طبقو غږ په دې کې جګ سوی ده. دا ټول هغه شیان دي چې موږ نه اوس هم په خپل ژوند کې یا پښتانه په خپل ژوند کې سره لاس و ګریوان دي او اوس هم له دې دردېږي. ما مخکې یو شی ویلي چې ادبیاتو غټه ونډه چې ده یا غټ کار چې ده هغه فکر جوړونه ده. کله چې ته په ټولنیزه برخه کې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې په نورو برخو کې که مثالونه څوک غواړي او بیلګې څوک غواړي یا مثلا غواړي چې دغه شی ورته ثبوت باندې ورسول شي، یعنې په دې برخه کې سلګونه نه سلهاو مثالونه شته، زرهاو مثالونه په دې برخه کې شته چې ادبیات مثلا د ټولنې په تغییر کې څومره کار کوي، د مظلومو طبقو په غږ اوچتولو کې، مثلا د خلکو ته په جرأت ورکولو کې، د ظالم استبدادي نظامونو په وړاندې د دوی ذهن سازي، دا ټول هغه شیان دي چې ادبیات مثلا په کوزه پښتونخوا کې د پی ټي ایم د تحریک شروع اساس ادبیات دي. دغه یوې سندرې څومره پښتانه راټول کړل، دا څنګه ازادي ده؟ دا د ادبیاتو رول دغه ده، د ادبیاتو ونډه دغه ده. مثلا په میوند کې جګړه کېږي، د جګړې په نیمایي کې ملاله راځي او دا ټپک که په میوند کې شهید نشو خدای ګلاله بې ننګي ته. د ادبیاتو رول دغه ده چې په صحنه کې د جګړې بڼه بدلوي. دا د ادبیاتو تاثیر، دا د ادبیاتو ارزښت او دغه د ادبیاتو رول دی. ډېرې زیاته مننه. پیوند صاحب، اوس دلته دا پوښتنه را پیدا کېږي که نه چې ادبیات باید څنګه وپنځول شي؟ موږ خو یو معمول کیسه چې کوو هغه دا د ویل ادبیات چې دی له ټولنې مواد اخلي، بیا بیرته دوی تخیل او عاطفه او دا ورسره ګډوي، بیرته ټولنې ته وړاندې کوي په یو بله ژبه باندې. زما خپله خبره مې دا ده، د زړه خبره، څومره چې ادبیات، شعر، کیسه له مصنوعي حالت نه وتلی وي او مصنوعي حالت نه خالي وي، هغه مره ډېره خوندور او ډېره تاثیر کوونکې وي. ښه ادبیات هغه دي، ښه هنر هغه ده چې په اورېدونکي، په لیدونکي او په لوستونکي باندې تاثیر وکړي. کور ودان پیوند صاحب، همدغه خبرې ته مو بیرته راځو. څنګه خوښه ده چې ودمه واخلو؟ بیخي صحیح. قدرمنو لیدونکو، ورځو لنډه شان دمه اخلو، له دمې نه وروسته بیا هم موږ د تاسو سره یو ملتیا مو غواړم. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. تاسو د ادبزار خپرونه ګورئ. خپرونه کې راسره تکړه ژورنالست او لیکوال سمیع الله پیوند صاحب، په دې هیله یم چې راسره ستړی شوی نه یې. هیله کوم. مهرباني پیوند صاحب، د ادبیاتو په پنځولو راته غږېدلی. مخکې خبره دا کول چې ادبیات له مصنوعي حالته کې مصنوعي حالت نه راوځي ښه وي، او هغه هنر یا ادبیات، شعر، لنډه کیسه ښه هغه دي چې په لیدونکي باندې، په اورېدونکي باندې، په لوستونکي باندې تاثیر وکړي. نو ما خپل همدغه یو تعریف ده چې ډېر مصنوعي حالت نه وي هم په شعر کې. او مثلا ټپه ولې ډېر خوږه لګېږي؟ ځکه ټپه خوږه لګېږي چې هغه کې مصنوعي حالت نشته، هغه یو طبیعي درد ده، یو طبیعي حالت ده. په هر انسان چې هغه ټپه اوري، هر پښتون چې هغه ټپه اوري، همغه شی چې د ټپه کې دي همغه د په زړه کې دي. مثلا د خوشحال بابا شعر ولې ډېر تاثیر کوي؟ مصنوعي حالت نشته پکې. مثلا حمزه بابا، مثلا نور څوک دي په دې اوسني عصر کې چې موږ شاعران لرو، ځینې حالتونه داسې وي چې ځینې خلک یا ځوان لیکوال یا شاعران چې دي هغه ډېر وخت کوشش کوي مصنوعي شیان شعر ته راوړي، کوشش کوي مصنوعي عاطفي رنګ ورکړي، یا ځینې نور داسې شیان چې هغه هېڅ تاثیر نه کوي په انسان باندې یا په اورېدونکي باندې یا مخاطب باندې. نو څومره چې شعر له مصنوعي حالت ته، هنر ادبیات له مصنوعي حالت ته، طبیعي حالت ته ځي، هغومره خوندور کېږي، هغومره تاثیر کوي په لیدونکي او اورېدونکي باندې. کور ودان، په داسې یو هېواد کې پیوند صاحب چې کلونه کېږي جګړې روانې دي او زموږ د هېوادوالو
ذهنونه او افکار بیخي له دغو جګړو سره رواني حالت نه هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې زیانمن شوي دي. څه پکار دي د ادبیاتو د قلم خاوندان ادیبان باید موږ د دوی لپاره څنګه وکړو تر څو د دوی ذهنیتونه او افکار موږ بیرته مثبت لوري ته وځو؟ اساسي کار همدا ده په اوس وخت کې موږ دپاره له بل هر څه مهمه دا ده چې موږ څنګه ښه او ارام ژوند ولرو. دا کښتۍ که ډوبېږي خدای نخواسته په دې کې نه لیکوال پاتې کېږي نه شاعر پاتې کېږي نه هنرمند او نه بل څوک پاتې کېږي. نو اول مسؤلیت دا ده چې موږ د روانه کښتۍ څخه زموږ حالت او د وطن دا باید وژغورل شي. په دې کې د ټولو مسؤلیت ادبیات خو بیخي ډېر زیات مسؤلیت په دې برخه کې لري. موږ په اوسني عصر کې په سیاست کې سړه جګړې په نامه باندې یا تبلیغاتي جګړې په نوم باندې یوه جګړه لرو چې هغه تقریبا په اوسني هغه کې 4 قوه ګڼل کېږي او ډېره زیات پیسې په دې باندې مصرف کېږي. په مخکې له دې چې کله رسنۍ نه وې مطبوعات نه وو د سړې جګړې او تبلیغاتي جګړې وسایل چې وو هغه ادبیات وو، شعر و نثر و لنډه کیسه وه، دا شیان د تبلیغاتي جګړې وسایل. موږ که په پښتنو ادبیاتو تاریخ کې یا د پښتنو سیاسي تاریخ کې خبره وکړو د خدای خدمتګارانو تحریک پاچا خان د دې رهبري کوله، د دې پایل او پیغام رسول په ادبیاتو باندې ولاړ. کله به دوی خلکو ته پیغام ورکاو، دوی به مشاعرې جوړولې، سټیج ډرامې به یې جوړولې، یا به یې وړې لیکنې کولې، یا به یې لنډې کیسې کولې. خپل سیاسي کوم هدف چې و، کوم سیاسي مرام چې و، هغه به یې په شعر کې رساو. د امیر حبیب الله خان په وخت کې کله دلته انګریزان حاکم و، د مشروطه خواهانو غورځنګ چې کله جوړ شي ایجاد شو، دوی د همدې شعر او د ادبیاتو له لارې خلکو ته د ازادۍ پیغام ورکاو، د انګریزانو په خلاف باندې د جګړې دعوت یې ورکاو، یا مثلا د ازادۍ پیغام یې ورکاو، یا دوی نوم نسیکار دوی په نظام کې د اصلاحاتو غوښتونکي وو، دغه پیغام خپله دوی د شعر په بڼه باندې وړاندې کاو، د ادبیاتو په بڼه باندې وړاندې کاو. اوس وخت کې تر ټولو زیات مهم دا دی. مخکې ما یوه اشاره وکړل چې د عباس بلې خواته لاړ نه سي، ځکه ادعا وکړم او دا کیدای شي لیدونکي راسره ومني، د طالبانو د اوسني حکومت د راتګ سره سم چې کله طالبانو حکومت ختم شو، بیرته د طالبانو په تنظیم کې د طالبي ترانو ونډه یعنې بارزه وه. دا د ادبیاتو کمال و، یا منفي خواته یا مثبت خواته، خو موږ د ادبیاتو یو کمال و. اوس وخت کې چې د قلم خاوندان او شاعران لوی مسؤلیت دا لري چې په اوسني عصر کې موږ د سولې دپاره، د روغې جوړې دپاره، د یو بل د زغملو دپاره او د یو پرمختللي افغانستان لپاره باید کار وکړو. دا که په شعر کې، که په نثر کې، که په لیکنه کې. د نصیر احمد احمدي ناولونه، جوجو نور ناولونه چې دا د ټولنیز بدلون د تغییر لپاره ډېر ښه پیغام لري، یعنې واقعا ډېر ښه پیغام لري. داسې لیکنو ته، داسې نثر ته موږ په اوس وخت کې ضرورت لرو. کاروان صاحب شعر د سولې دپاره او د ورورولۍ دپاره بهترین پیغام لري. د ادبیاتو کمال دا د نور څوک ادبیات داسې نشي کولی چې چا باندې په زور په تحمیلي یو شی ومني، نه محکمه ده نه پرېکړه. هغه فکر ته تا ته یو شی در رسوي، تا ته ښه لار بد لار درښوي، درته یې دغه شی ستې کوي دا بد، نور بیا منل نه منل د تا دي. کور ودان پیوند صاحب، آیا ادبیات یوازې شعر دی او که نور ژبې هم لري؟ د ادبیات خو شعر نه ده، ادبیات خو ډېر لوی بحث ده او لوی بیخي ډېر لوی ده. بحث شعر ده، نثر ده، لنډه کیسه ده، ناول ده، ادبي ټوټې دي، لیکنې دي، ډېر زیات. په دې کې موږ بیا د ادب چې ده، بیا ادبیات چې دي، موږ په 2 برخو باندې ویشو. یو ژبپوهنه ده، یو ادبپوهنه ده. بیا ادبپوهنه خپله ډېر لوی بحث دی، هغې کې ډېر زیات کیسه او هغه هنري یا تخلیقي ادبیات چې دي هغه بیا په ادبپوهنه کې ډېر زیات راځي. ژبه او ګرامر او دا شیان چې دي بیا په ژبپوهنه کې بحث کېږي. نو ادبیات یوازې شعر نه ده، نور ډېرې څانګې لري چې هغه له شعر نه ډېر کله زیاتې ښې واقع کېږي او ډېر زیات تاثیر کوونکي دي هغه برخې دي ادبیاتو. ډېر زیاته مننه. پیوند صاحب، ما ته مو عبدالله بن رواحه راپیاد کړ. پیغمبر علیه السلام په وخت کې کله چې پیغمبر علیه السلام د مشرکینو په وړاندې مبارزه کوله، نو ده هم خپل شاعر درلود چې عبدالله بن رواحه. یعنې واقعا چې ادبیات د خلکو پر ژوند باندې خورا اغېزه لري. ډېر مننه. پیوند صاحب، ادبیات د ښو اغېزو تر څنګ بدې اغېزې هم لري او که نه، څنګه کولی شو چې دغه بدې اغېزې مخنیوی وکړو، موږ په خلکو باندې د ادبیاتو ښې اغېزې خورې کړو؟ مخکې مې د بدو اغېزو، البته دا د موږ په نظر بدې دي، کیدای شي یو څوک به وي د هغه په نظر به ښې وي. جګړې ته د هڅونې،
او دا د ادبیاتو ډېر بدې اغېزې دي. که څه هم پخوا مثلا په فولکلوري برخه کې موږ دغه برخه ډېره زیاته لرو، خو دغلته یو دلیل موږ لرو چې پښتانه د تاریخ په اوږدو کې داسې په چا زیاتی تیری او داسې جګړې نه دي کړې چې تللي او لښکرکشیانې کړي، هېوادونه یې نیولي. اکثره د تاریخ جنګونه چې موږ کړي دي، پښتنو کړي دي، دا په دوی باندې تپل سوي او دا جګړې ته دوی مجبور سوي دي. زه خپله په شعر کې ډېر د دې برخې سره جوړ نه یم. په ادبیاتو کې چې جګړې ته هڅونه ده، په هغې کې جګړه ته تشویق ده، دغه شیانو سره زه ډېر زیات جوړ نه یم په شعر کې چې دغه ډېر بد برخه ده. او ځینې نورې برخې چې هغه د خرافاتو برخې دي یا مثلا د ټولنې د خرابي برخې دي یا داسې شعرونه او داسې مبتذل هنر ده چې هغه بیا زموږ ځوان نسل او ټولنه خرابې خواته وړي، دغه خرابې برخې دي د ادبیاتو. متاسفانه چې ځینې په دې کې شاعران او خپله د ادب د لارې لارویان هم په دې کې خپله رول لري. کور ودان په معاصره دوره کې زموږ د ادبیاتو لاسته راوړنې او پنځونې څنګه ارزوئ؟ اوسنی دور تقریبا له طالبانو له دور نه راوروسته ډېر یو زرین او داسې دور چې د پښتنو په تیر تاریخ کې او د پښتو ژبې په تیر تاریخ کې داسې دور چې په هغه کې دومره زرګونه کتابونه د ژباړې او لیکوالي او شعر، نثر، لنډې کیسې، ناول، یعنې دومره چې په دې وخت کې چاپ شوي دي بل یو دوره کې موږ نه لرو. اوس هم موږ په ډېرو برخو کې نیمګړتیاوې لرو چې هغه په علمي برخه کې مثلا موږ په پوهنتوني نصاب یا پوهنتوني کتابونه چې هغه تدریسي کتابونه دي په هغې برخه کې اوس هم موږ ډېر مشکل لرو. اوس هم په علمي برخو کې موږ ډېر زیات مشکل لرو د کتابونو کمښت. خو ادبیاتو برخه چې د هغه کیسه ده، ناول او ډېر دا برخه تقریبا اوس تکمیلې سوې ده او په دې برخه کې موږ ډېر زیات مشکل نه لرو. نثر بیخي فوق العاده ډېر عالي ده او ډېر ښه سوی ده. شعر هم ډېر ښه، بیخي ډېر ښه ده او کار دا ده چې اوس موږ هغه نورې برخې چې نیمګړې دي هغو ته کار وکړو. کور ودان د ټولنیزو رسنیو له لارو د ادبیاتو اغېز ته که چېرته راشو، که موږ ټلویزیون، راډیو، په ټوله کې ټولنیزو رسنیو ته موږ راشو، دغو ادبیاتو اغېز نه که راته وغږېږي چې زموږ په خلکو باندې څومره مثبت او منفي اغېز کړی دی؟ هر شی له ځان سره منفي او مثبت هغه لري، خو موږ ته پکار ده چې له هر حالت نه او له هر څه نه د ځان په ګټه مثبت استفاده وکړو. پرون مې یو د پاچا خان یوه خبره چېرته ولیدله، ویل انقلابونه چې دي دا سیلاونه دي او په دې کې هوښیار خلک چې دي هغه له دې نه استفاده کوي، ګټه ترې اوچتوي، او کوم چې ناپوه خلک دي هغه له ځان سره جګړه برحل حالت چې ده، او جګړه په خپل ذات کې ډېر بد شی ده، خپله ډېره بده ده، خو ځینو خلکو دپاره ډېره ښه ده، ځکه ښه ده چې هغه اقتصادي مفاد له دې جګړې کوي. نو ټولنیزې رسنۍ هم له ځان سره همدغسې څه لري یا رسنۍ، یعنې رسنۍ خو په نن عصر کې څلورم قوت حسابېږي او د سړې جګړې او تبلیغاتي جګړې او د رواني جګړې لپاره رسنۍ اول خط کې قرار لري او دا بیخي حساسه و چې د ادبیاتو په ترویج کې هم رسنۍ لکه مخکې خپل ادبیاتو ترویج کا، اوس دوی خپله رسنۍ ډېره زیاته ونډه لري او مهم رول لري. ژوندی اوسې پیوند صاحب، په پای کې یو خو مو پیغام غواړم له ځان سره په کتابچې کې ولرم، خو راځم دې ته چې تاسو زموږ د ټولنې لپاره څومره اثار وړاندې کړي دي او همداراز راتلونکي اثار مو، پلانونه مو، پروګرامونه دا به څه دا به په لنډو کې راته ووایئ. ډېره زیاته مننه. موږ خو دا سیاست کله کله دا سیاسي ژوند یا دغسې مسایلو ته چې داخل شي بیا ادبیات له سړي نه پاتې کوي، که څه هم ادبیات ذوقي او هنري کار ده او ډېر سړی په شوق کوي، خوند باندې کوي. د لنډو کیسو یوه ټولګه وه تقریبا په 2013 که 12 کې چاپ شوې وه. له هغه وروسته یو ژباړه ده چې اوس به نږدې ورځو کې چاپ شي، ټولنیز نزاکتونه په نامه باندې دي، او یو مې تیزس ده چې غواړم د کتاب په ډول باندې چاپ کړم چې هغه د ادبیاتو رواني اغېزې دي. همداسې موضوع ډېر کې بحث شوي دي. دغه 3 کتابونه دي او دغه مې ټولنې دپاره یو څه کړي چې هر شی وي، خو ما خپله هڅه او خپل مې شوق و همدا مې کړي دي. کور ودان ډېره زیاته مننه. پیوند صاحب، د ادبزار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده، د نورو قلم خاوندانو تر څنګ غواړو چې ستاسو یو پیغام هم له ځان سره پکې ولرو، دا پیغام به مو لیدونکو سره شریکوئ. ډېره زیاته مننه.
دې ځای کې پیوند صاحب زما ستا خبرې قطع کېږي موزیک پکې اچوي اخري برخې ته لاړ شي کومه ورکه چې سپینه راغله همغې ځای کې دا به وي همدا ده همدا ده دلته په منځ کې ځینې نور هم شته. مهرباني وکړي. پیغام درته ولیکم چې خاطره ولیکم چې ولیکم هر څه لنډ یو پیغام لیکي لیدونکو ته خاطره لیکي خپرونې په اړه څه نظر لري مهرباني پیوند صاحب دا مو چې څه لیکلي لیدونکو سره به هم شریک ښه ما خو یوازې ادبزار ته مې یو څه ولیکل موږ د ادبیاتو لارویان باید د ادبیاتو د اصلي بڼې په ښودلو کې مهم او اساسي کار وکړو. ادبیات د فکر جوړونې ملت جوړونې لپاره تر ټولو ښه او مؤثره لار ده. زه د ادبزار خپرونې له مسؤلینو او چلوونکو مننه کوم چې د ادبیاتو په ترویج کې خپله ونډه ډېره زیاته مننه پیوند صاحب ډېره مننه چې د ډېرو مصرفیتونو سره سره بیا زموږ بلنه مو منله خپرونه تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ماته وخت راکړئ خپلې څو ګډې وړې خبرې له لیدونکو سره شریک کړئ. خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم زه زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله مو موږ وڅارلو ومو تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم ښاد او بریالي اوسئ الله مل شه.